یاره دا کورت به څومره روپۍ لري 10 میلیون افغانۍ به لري 10 میلیونه لري که نه وویل کورت 10 میلیونه لري یاره دا لونګ نه ده لونګ د 2 روپو سړی هم نه ده خو مو خبرې په 78,000 ډالر یې کور جوړ کړو 78,000 یاره څومره سرمایه به لري 10 میلیون افغانۍ به لري ډېر ډالرو کې سرمایه ده هغه ډېر لري لکه ډالر لري ډالرو کې سرمایه لري په ډالرو کې بډک څه دغه خوار ده هغه د خدای په هغه پوه شوې هغه د خدای خوار ده پوه شوې چټي یې 10 کاله په سعودي کې تېر کړل 1 روپۍ یې 2 نه کړه ډېر خوار سړی دی 1 روپۍ هم نشته ورسره پوه شوې ډېر خوار ده بډک خوار ده هغه ده د غنچه ګل به څو روپۍ لري مالداره ده که نه یاره هغه سره هم روپۍ شته موټر یې مو اخېسته پوه شوې 50 ډالر لري 50 ډالر به غنچه ګل هم لري ته ودرېږه زه ماشین راواخلم دا هغه به څو روپۍ لري زونډی د 80,000 ډالرو یې کور حساب که 80,000 ډالر او په 22,000 ډالر یې موټر اخیستی 22,000 ډالر حساب کې غلط سوم 22,000 ډالر غلط نسم حساب کې غلط نسم مهم حسابونه 22,000 موټر اخیستی دا او یو دانه مارکیټ دا پلازا دا هغه به څو 1,10,000 ډالر هغه قیمت لري 1,10,000 ډالر دا د سوی 2,20,000 ډالر یاره 1,00,000 ډالر خو به نغدې مو سره یي 1,00,000 ډالر به نغدې مو سره یي د 3,20,000 ډالر سرمایه لري یاره افغانیو ته حساب نه ورته کوو نه افغانۍ پرېږده نور د چا حساب کو نور یې به څومره روپۍ لري دواړه لکه یو خانولي او بل حمیدالله د دې حسابونه کوئ ټوله ورځ خپلې سرمایې هم څو روپۍ دي خپلې لرئ خپل کار روزګار هم شته که نه ولې هم کار روزګار هم شته شکر الحمدلله کار روزګار هم شته حسابونه کوو مونږ خو حسابونه کوو وروره غله جانه پر دې حسابونه کوو دا کار نه ده دا روزګار نه ده وخت تېرېږي که نه په دې باندې چې وخت نه تېرې څنګه به کوې که څنګه ښه خبرې موږ بده خبره کوو خدای ته وګورې پر دې حسابونه تېر سي خپل کار روزګار ځان ته برابر کړي دا روزګار ده که نه ته کوی نه شي ته کوی نه شي ته کې موږ ته خو معلومات دي وروره ټول کلي راته معلومات دي 100 روپۍ لري څوک 100 روپۍ لري څوک 100 روپۍ لري ټول کلي راته معلومات دي پوه شوې او دا خو هر سړي کار نه دی حساب کول او تا منې ولې حساب نه کوو دا هم دی خو داسې ده که نه ته به اوس خپلې سرمایې نه ته دومره نه خبر لکه موږ چې خبر یو زه سره اوس نشته ښه دا د خدای نیسمن ده پوه شوې خدای ته وګوره دې نه هېڅ شی هم نه جوړېږي چېرته کار وکړئ روزګار وکړئ داسې چې ټیټ خبره کوي چې کار هلکه موږ د حسابو کې مصروف یې پوه شو حسابونه کوو شین چای راوړئ ښه شین چای راوړئ د سره پوه شوې د چای څه ورته وڅښو که نه لږ به د مازغه ورته لږ به برابر شي لږ دا نور حساب هم په کار د هغه نور څه ده هغه سعودي والا دي هغه نور د کیټ والا دي د هغوی حسابونه کول به هم غواړي یاره دومره کارونه راته په سر پراته دي حسابونه به کول غواړي هلکه چای راوړه ښه شین چای راوړه چې چای ورته وچکو نفتته بلکای تولار بزی شابولا خیال لاسه ته بد اخلاقه ده ته څه بد اخلاقه سړی